د کابل ښار د 15مې ناحیې اړوند د کمپنۍ په سیمه کې د میوو او سبزیجاتو د خرڅلاو لپاره نوی سوداګریز مارکیټ فعال شو. د کابل ښاروالۍ اړوند د کمپنۍ سیمې دولتي ګودامونه چې تر دې مهاله مناسبه استفاده نه ترې کېده، اوس مهال د میوو او سبزیجاتو د خرڅلاو مارکیټ پکې فعال شو. کله چې په دغه تورخم کې هغه د بانجانو سیزن و هلته ګیټ بند شو، مشکلات د تجارانو د لپاره میلیاردو تاوانونه یې ورواړول. نو ما اقدام دا وکړ چې زه به خپلو افغانانو ته، خپلو تاجرانو ته داسې زمینه د سردخانو او د مارکیټ زه مساعدوم چې په خپله که پاکستانی ده، که ایرانی ده، که تاجکستانی ده، هغه په خپله دلته راشي، دوی په خپله تقاضا د دې وکړو. موږ دا ونه وایو چې موږ مالونه څه رقم شول، دا ولې بند پاتې شول یا د کوم مشکل سره حل. په دې کې به په نوي ستاندرد ساختمان جوړیږي او دا ساختمان به دغه متشبثینو ته په خدمت کې او دغه منطقې کې چې ډېر حشد ضرورت د دغه مارکیټ دی، لومړی به دا مارکیټ جوړیږي، دا مارکیټ به تنظیم کیږي، ساختمان به اول به ساختمان ډیزاین کیږي، بیا به د ډیزاین څخه وروسته چې اوس د مرحلې لاندې دی بیا به دغه تطبیق شروع کیږي او دا به داسې استاندرد وي چې کوم د نوي استاندردو او دا د نوي شرایط سره سم به سهولت برابر. این مارکتی که بدون غرب کابل ایجاد شد یا افتتاح میشه یا دست به کار شده، برای همه مردم این سمت کابل مفید تمام میشه. طور مثال یک دکاندار صبح که نماز خود میخوانه یا شاید نماز خود در مسیر را بخوانه، به مارکت میوه و ترکاری میره پشت ضروریات خود. آیا اینقدر را طی مراحل بره و هم زیای وقت میشه و هم قیمت ترانسپورت سر از جنس افزود میشه. جلوگیری از دو گپ میشه، هم زیای وقتش ادر نمیره و هم سر ترکاری را که عرضه میکنه یا میوه را که عرضه میکنه برای همشهریای ما نرخش یا قیمتش پایین میه. دغه مارکیټ مسؤلینو وویل چې ډیر ژر به دغه مارکیټ په مجهزو وسایلو سمبال شي او سړې خونې به هم پکې جوړې شي. باغدارانو ته، ملي تجارانو ته به یو ښه فضا د مارکیټ او د خرید او د فروش مساعد کو ان شاء الله رحمان. موږ غواړو چې دلته دغه د سردخانو سیستم اساسي شکل سره جوړ کړو چې هغه په موډرن شکل باندې وي چې وتوانیږو موږ تاسو مالونه بیا یا د تورخم یا د تورغونډۍ یا د هرات او د بل په مرز کې پاتې نشي. دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د کمپنۍ په سیمه کې د پغمان ولسوالۍ او میدان وردګ ولایت میوې د سړک پر غاړو په ارزانه بیه پلورل کېدې چې دغه مارکیټ له جوړېدو سره به میوو او سبزیجاتو ته ښه د خرڅلاو بازار پیدا شي.